سلامونه جوړ په خیر. زه اکرام الله عادل یم ستاسې په درانه چوپړ کې. د غړې ځالې ناول لومړنۍ برخه مو واورېده. اوس راځو د یاد ناول دویمې برخې ته. طاهري د خپل ژوند کیسه کوله او تر دې ځایه را رسولې وه. میړه ته مې وکتل، په وینو کې پروت و. وروسته یې ګوتې وخوړولې، کېناست، تر ډېره یې په ماته ککرۍ ورغوی ایښی و. بیا یو دم را باندې خپړې کړي، نه یې زما مخ ته کتل نه ځان ته. سم خرېده، خولې یې را باندې لګولې. ستړی شو، ستونی ستغ وغځېد. ځان مې سره راټول کړ. په ټول بدن کې مې وچ ځای نه و. ان د ګوتو له نوکانو مې هم وینې څڅېدلې. پوهېدم چې میړه مې په دې وار قناعت نه و کړی. وړه خبره نه وه. ساه یې سموله، بېرته را ولاړېده. خو د ده لا په پرتو سته مې خود چې پر ټنډه مې د پیالۍ وار پرې وکړ. دا وار مې ولاړېدو ته پرې نه خود. له لوښو ډکه المارۍ مې پرې راړنګه کړه. سته مې هم غلی شو. ماشومان عادت ول. ان د المارۍ د لوېدو په درانه غږ هم له خپلې کوټې نه راوتل. همالته پرېوتم. د میړه مې یوازې سر له ړنګې المارۍ راوتلی و. تشناب ته لاړم. سر مې په ډک سطل اوبو کې ننایست. په اوبو کې مې سترګې لوڅې کړي. اول رڼې وي، د شنه سطل شین بیخ له ورایه ښکارېده، خو ورو ورو سرې شوې. له خولې مې لوی واړه ډومبکان راوختل. سر مې پورته کړ. له لندو ویښتو مې سرې اوبه څڅېدلې. په ناستو د تشناب دروازې ته وروښویېدم. د وره کیلي مې تاو کړه. همالته په تشناب کې پرېوتم. یو وخت مې سترګې رڼې کړې، نه وم مړه. دومره ډېرې وینې له بهېدو وروسته مې لا هم ساه اخیسته. اول کوټې ته ورغلم. میړه مې لا تر المارۍ لاندې و، خو ساه یې وهله. بیا مې د ماشومانو د کوټې دروازه خلاصه کړه. ګروپ مې ولګو. خپلې لور ته کېناستم. پر سپینو غومبرې د اوږدو بڼو سیوري پراته ول. زوی ته مې وکتل. ښه ورځې نه وه لیدلې. په ماشومتوب کې لا نازک تندي ژورې ګونځې درلودې. لور مې وسونګېده. ور ومې کتل. له بغوره یې غټ شین مچ والوت. په هوا کې مې دواړه ورغوي سره وجنګول. مچ لاندې ولوېدل. راوا مې خیست. پښې یې وهلې. په موټ کې مې چختاڼې کړ. له ځان سره مې وویل، طاهري، نور داسې ژوند نه کېږي. دهلیز ته ووتم. 3 بانیانه مې راواخیستل. په حویلۍ کې مې اور ور واچو. سوځېدو خوند راکړ. په زوره مې وخندل. د لمبو رڼا ته کېناستم. پر دیوال زما د لوڅ سر د جړو ببرو ویښتو سیوري تیرې څوکې درلودې. تر سپېده چاوده همالته وم. کړپا مې واورېده. کوټې ته ورغلم. میړه مې له خپل ځانه المارۍ لرې کوله. پر المارۍ کېناستم. له غولي مې د میو د سپینولو تیره چاقو راواخیست. د میړه پر سونې مې ورکېښود. پوه مې کړ چې په بیا ولاړېدا کې تاوان دی. د سپینې سترګې راته نیولې وې. تشناب ته لاړم. عینې ته مې وکتل. مخ مې وچو وینو نیولی و. پر ځان مې سړې اوبه توی کړې. وروسته مې چای تیار کړ. اولادونه مې په نس ماړه کړل. مکتب ته مې ولیږل. چاړه مې راواخیسته. د ماشومانو په کوټه کې اوږده وغځېدم. کړپا شوه. میړه مې له لرګي سره راغی، خو زما په لاس کې نیولې چاړې په وره کې ودراو. دې یوه شېبه په راوتلو رډو سترګو راته کتل. بیا له کوټې ووت. له هغه وروسته مې وهلو نه خوړل. په یو بل مو کار نه درلود. کوټه مې پرېښوده. څه به له کوچنیانو سره ودیدم، خو چاړه او دروازې تړل مې نه هېرول. څو ورځې وروسته دا تشویش هم لرې شو. برخه عادل و، وینې و، بېغمه شو. خو اوس بله اندېښنه رالوېدلې وه. په کور کې یوازې د 2 هفتو خوراک پیسې پاتې وي. یو مازدیګر دروازه وټکېده. ورغلم. د وره تر چولې مې ور وکتل. ډنګر ږیره بریدخېلی سړی ولاړ. توره قرقوري خولۍ پر تندي ایښې وه. ویل چې د کور مالک دی، کرایه غواړي. وخت مې ورنه وغوښت، خو ده په ډېر احترام راته وویل چې د تېرې میاشتې کرایه هم در باندې پاتې ده. بله خبره ونه کړه. روان شو. په حویرۍ کې حیرانه ودرېدم. د خرڅلاو لپاره مې څه نه لرل. د سرو زرو بنګړي او ګوتمۍ مې لا د واده په اوله میاشت میړه په قمار کې بایللي ول. کوټې ته لاړم. تلویزیون خو ما ته المارۍ او د پیسو په ربړ تړلي زوړ خراب موبایل په 500 افغانیو هم نه ارزېدل. د بلې کوټې دروازه مې خلاصه کړه. غالۍ هم یو څه راته جوړول. په ګوتو مې حساب وکړ. 1000 2000 3000. تلویزیون ته مې 8000 قیمت وټاک. خو غالۍ یو ځای خراب درلود. که بخت مې بیدار کړی وی نو 15000 ښې وي. چادري مې په سر کړه. د تلویزیون سره له کوره ووته. ما 8 کاله په شور بازار کې تیر کړي ول، خو له خپلې کوڅې اخوا نه وه رامالومه. میړه مې له کوره وتل بد ګڼل.
د واده په اولو کې مې د کوڅې د سر له دوکانه اورلګید راوړ. میړه مې تیل را باندې وپاشه. د هماغه اورلګید دانه یې بله کړه. قسم یې ویست چې له کوره دوهم ځل وتل به دې د ژوند پای وي. اوس یوه خوا هم نه را معلومېده. په تنګو کوڅو کې روانه وم. د ماشومانو را پام شو. مردکۍ پرېښودې. ټوکې را باندې کولې. ویلې چې خاله کوم فلمونه دې خوښېږي؟ باک نه راته. په دې خبرو روږ دې وم. عادي راته ایسېدې. په پوښتنه جادې ته ووتم. د مستعملو شیانو د پلورلو کوڅه مې پیدا کړه. څو کسانو ته ودرېدم. تلویزیون یې ارزانه غوښت. ویلې چې د غلا مال دی. قسمونه مې خوړل چې همدا تلویزیون مې کال مخکې په 14,000 واخیست، خو نه یې منله. بیرته مې اول سړی وموند. د 4,000 راکولې. په ګټه کې د غلا خبره نه وه. ور مې کړ. غرمه مې ماشومان له مکتبه راغلل. لورکۍ مې وار له واره د تلویزیون کوټې ته ورمنډه کړه. دې یو ترکي سریال نه قضا کو. بیرته اشپزخانې ته راغله. تلویزیون یاد نه کړ. زړه یې نه درلود. اولادونه مې همداسې عادت شوي ول. دوی هیڅ وخت د پوښتنې اجازه نه لرله. همالته مې کچالو په قاب کې ورته واچول. لور مې خوابدې وه. ډوډۍ نه خوړه. پوهېدم چې په زړه کې یې څه ورګرځي. تلویزیون نه و. لنډه مې وپوهوله چې تلویزیون مې خرڅ کړ. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راولغړېدې. ولاړه شوه. په غوسه مې ورته وویل چې کښېنه. دی منډه واخیسته. پسې ورغلم. په کوټه کې مې تر څڼو ونیوله. بیرته مې اشپزخانې ته راکش کړه. درستخان ته مې کښېنوله. د لوښو د مینځلو په وخت کې مې تر څنګ ور وکتل. خوله یې پټه وه. ژامې یې نه خوځېدې. له سپېرو شونډو یې د سپېرې وچې ډوډۍ سپېره وړه څنډه راوتلې وه. له غټو تورو سترګو یې دانه تانه اوښکې روانې وې. اجازه مې ورکړه. دا چټکه له اشپزخانې ووته. همالته کېناستم. سر مې پر زنګنو کېښود. ومې خندل. په زوره مې وخندل. دومره په زوره چې په پتناسه کې ایښې پیالې ولړزېدې. بیا مې یو تم وژړل. ته زړه له اخلاصه مې وژړل. په چغو چغو مې وژړل. د کلونو زړه مې تش کړ. باک نه راته چې ګاونډیان به څه وایي. زوی او لور مې پوره کې راته ولاړو. دواړو ژړل. په زړه کې راتېره شو. طاهرې، اولادونه به دې هم ستا غوندې وي؟ بیرته مې خپل ځان ته ځواب ورکړ. نه، اولادونه به مې زما غوندې نه وي. لور ته مې اشاره وکړه. راغله. په غېږ کې مې ونیوله. لور مې یو دم وژړل. بخښنه یې وغوښته. وروسته مې دواړه کېنول. خبرې مې ورسره وکړې. خپله مجبوري او کور کرایه مې یاده کړه. د دوی نظر مې وپوښت. زوی او لور حیران راته کتل. له دوی سره تر اوسه چا د کور خبره نه وه شریکه کړې. یوازې امر پرې شوی و چې څه کوئ څه مه کوئ. یوه هفته وروسته د کور خاوند بیا راغی. سهار و. ماشومان مکتب ته تللي وو. د دروازې له شا مې خبرې ورسره وکړې. د یوې میاشتې کرایه مې د وره له چولې ور وویسته. 3,000 وې. خو ده د 2 میاشتو پیسې یو ځای غوښتې. ور یاده مې کړه چې په کور کې یوه غالۍ لرم. بده نه ده، په وړلو ارزي. خو ده نغدې پیسې غوښتې. دی لومړی په ادب را سره غږېد. ویلې چې 3 اولادونه مې دي. له پیسو پرته ژوند سخت دی. خو وروسته یو دم جدي شو. اخري خبره یې دا وه چې یا به تر سبا سهاره کرایه را پوره کوي او یا به له کوره وځي. ورځ مې په چرتونو کې تېره کړه. شپه هم ناارامه وم. کرایه به مې له کومه کوله؟ چیرې به تلم؟ نه پوهېدم. سهار دروازه وټکېده. زړه مې پرېوت. په ویره ورغلم. ارامه شوم. په کوڅه کې ماشومانو کرکټ کاوه. توپ یې زموږ حویلۍ ته رالوېدلی و. اول وار نه و. پوه مې کړل چې د کرکټ لپاره بل ځای پسې وغواړئ. زړه مې ډاډه شو. د کور خاوند نن نه راته. 10 بجې بیا دروازه وټکېده. دا وار مې د کوڅې ماشومانو ته غوسه راغله. په بیړه مې دروازه خلاصه کړه. ژر مې پر لوڅ مخ او خلاص ټټر ټیکری راکش کړ. بیرته مې دروازه پورې کړه. د کور خاوند و. بخښنه مې ترې وغوښته. ومې ویل چې د کور کرایه مې نه ده پیدا کړې. د یو شېبه غلی و. وروسته یې غالۍ یاده کړه. خو ما ورته وویل چې اوس په کور کې څوک نشته. مازدیګر راشه. د خپل مصروفیت یاد کړ. ویل چې ښار ته ځي. زړه نازړه وم. خو اخر خپله مجبوري را باندې زوروره شوه. سړی حویلۍ ته راغلی. په بیړه مې کوټه ور وښوده. زه په کوڅه کې ودرېدم. وارخطا وم. خو په کوڅه کې یوازې له یو خړ پراته سپي پرته بل څوک نه و. سپي مې پرده کوله. سړی له هماغه ځایه رانارې کړې چې غالۍ ډېره زړه ده. زړه مې خولې ته راغی. خدای مې کول چې په کوڅه کې د کومې زړې لرګینې دروازې خوله خلاصه نه شي. سړی ناوخته شو.
ناره مې هم نشوه ورکولی. د څنګ ګاونډیان پوهېدل چې تر 12 بجو یوازې یم. دوی په دې هم خبر ول چې هیڅ خپل نه راځي راته. ناره معنا پردی. په بیړه چوترې ته وختم. له کړکۍ مې ور وکتل. سړی په تاخچه کې ناست و. په موبایل کې ګوتې وهلې. کړکۍ مې ور وټکوله. پوه مې کړ چې کور پرېږدي. خو د دروازې د خلاصېدو په وخت کې زما لوڅ مخ کار کړی و. دی یوازې راته خندل. د کوټې په وره کې ودرېدم. خوله مې چینګه کړه. خواست مې ورته وکړ چې خدای ومنه مه مې بې پردې کوه. خو خدای څه کوو؟ قرآن مې ورته راواخیست. ور ویې هم نه کتل. د غالۍ پیڅکې واړوله. ویې ویل چې د اخیستلو نه ده. ورته ومې ویل چې چغې وهم. خو چغې مې نه شوې وهلی. دی مې ډاروو. په چغو کې مې خپل تاوان. خلک خبرېدل. ګاونډیان راتلل. که مرداره نه وی دې پردي سړي به زما په کوټه کې څه کول؟ ومې ژړل. سړی په ډېرو نخرو له حویلۍ ووت. دومره زړه مې نه درلود چې کوڅې ته غړۍ ور اوږده کړم. یوه شېبه د پورې دروازې شاته کېناستم. زړه مې ودربېد. بیا مې ور مازي چوله کړ. شکر مې ویست. د دروازې تر مخ یوازې خړ سپی ولاړ. بل سهار بیا راغی. له کوڅې راسره غږېده. خبرې یې مؤدبې وي. نه یې کرایه یاده کړه او نه یې له کوره د وتلو خبره په خوله راوړه. برعکس بخښنه یې وغوښته. وویل چې خپل کور دی له کرایې پرته پاتې کېدی شي. دې له اورېدا مې زړه خوړ. 2 ورځې ووتې. سړی رانغی. په درېیم مازدیګر دروازه وټکېده. ما په ګازي تبۍ پاستې پخول. زوی مې ور ووت. خو بیرته پر یو خوا کوږ راغی. په لاس کې له مایو غوړو ډکه 15 لیتره بوشکه نیولې وه. په حیرانۍ مې ورته وکتل. ده په خوشحالۍ رایاده کړه چې بوره، چاکلیټ او په پلاستیکي کڅوړې کې ایښي شین چای هم شته. یو قرقلي وال راوړ. په حویلۍ کې یې کېښودل. په بیړه انګړ ته ووتم. دروازه مې خلاصه کړه. د کوڅې په سر کې یو ماشوم یو خیرن توپ رغړاوه. په پلاستیک کړپا مې واورېده. د زوی یو بغور مې پورته راختلی و. ګوته مې په خوله کې ورننه ایسته. چاکلیټ مې ژوندی راویست. بیرته مې په کاغذ ونغاړه. په خلطه کې مې واچو. زوی مې په لندو سترګو راته کتل. سودا 2 ورځې لمر ته پرته وه. خو د سړي درک ونه لګېد. 3 سهار بیا دروازې ته ور ووتم. ور مې نیمکخه کړ. اول د تیزې سپرې بوی راغی. بیا مې د سړي خلاصه اوږده خوله ولیده. خندلې. سودا مې ور وایسته. مننه مې ترې وکړه. ومې ویل چې تر موږ نور ډېر غریبان شته. دروازه مې پورې کړه. خو چوترې ته لا نوم رسېدلې چې بیا مې ټک ټک واورېد. غوسه راغله. همالته ودرېدم. دا ځل د بندې دروازې لاس ته ټیټ شو. زړه مې خولې ته راغی. پښو مې پړک واخیست. کېناستم. یوه شېبه د دروازې لاس ته ټیټ پاتې و. وروسته بیرته خپل ځای ته ورغی. غرمه بیا دروازه وټکېده. ډاډه وم. اولادونه مې له مکتبه په 12 راتل. د دروازې په کلپک کې کیلي لا سمه نه وه تاوه شوې چې د دروازې درنه پله تیزه راباندې راغله. په بیړه له دروازې ووت. په کلپ کې مې کیلي تاوه کړه. همالته کېناستم او ښه ډېر مې وژړل. په کوټه کې پړ مخې پرېوتم. یو وخت مې ناره واورېده. ګاونډۍ وه. د دیوال له سره یې زما نوم اخیست. طاهري اولادونه دې سره لمر ته ولاړ دي. ور ووتم. دروازه مې خلاصه کړه. لور مې په لاس کې وړه ډبره نیولې وه. دواړو په حیرانۍ راته کتل. خو ما هیڅ نه ویل. ان ډوډۍ مې هم په پټه خوله ورکړه. بیرته کوټې ته لاړم. په زړه کې مې اور بلو. نو دومره چور. کوټې ځای نه راکو. په حویلۍ کې سره لمر ته کېناستم. خړو خاورو ته مې کتل. یو وخت مې یو دم ټوپ کړل. ور مې کتل. لور مې زما له اوږې لاس پورته کړ. نجلۍ په وارخطايي وویل: دا وه دغڼې د ځالې ناول 2مه برخه چې ما اکرام الله عادل تاسې ته وړاندې کړه. په سلامتیا، دعا او امیدونو در څخه رخصت اخلم. خدای مو مل شه.